با خفګان سوي خفګان ورپسې مال راځي که ځواني ستا وه خو ارمان ورپسې مال راځي او منصوره دا خو ټول خلوص دی د یارانو ګني ما سره څه دي چې یاران ورپسې مال راځي د ښاغلي محمد ګل منصور صاحب په دغه شعرونو باندې ټولو راغلو ملګرو ته پخیر راغلی او په تېره باندې پروفیسر احسان یوسفزي صاحب ته د زړه تله پخیر راغلی ما مننه کوم چې د خپل قیمتي وخت په دغه لنډو ورځو کې او په دغه قیمتي ورځو کې موږ ته راکړو احسان صاحب تاسو به کتلي وي د رڼا پښتو ادبي ټولنه سوات چې دغه د نوجوانانو تنظیم دی او د دوی د راغونډې زیږی دی په دغه کې به څوک مشر شاعر زمانه پکې زما په خیال څوک مشر نشته په دغې ناستو کسانو کې او دغه هلکان چې ټول کشران دي زموږ هڅه دغه ده قادر ارمان دی زموږ د نورو ملګري دي چې دغه کشران ستاسو د پوهانو د نظر لاندې وي ستاسو د رحم او د کرم هغه د شفقت لاس پې لباسه وي او هیلهمند یم چې موږ به هم دغه ارمان دلې ټول ملګري به دا کم نن چې موږ کومه غونډه وکړله ده دغه لړۍ به دوامداره ساتو چې بار بار تاسو هم او نور مشران پوهان ملګري موږ له وخت راکړي او دلته کینو او دغه ملګرو سره چې کومه دغه تاسو به کلامونه د ملګرو اورېدلي وي چې کومې ستونزې وي هغه ورسره په شریکه باندې حل کړو دویمه خبره دا ده چې زموږ کم کشران ملګري وي دا خو اکثر په شعر پوهېږي نه زموږ پورې نو بیا زیاتره مشران داسې وي چې هغه دوی ټارچر کړي یا ورته قسما قسم داسې خبرې وکړي چې هغه د شعر نه دغه ادبي لارې نه زړه نور هم وټکېږي یا بله لار اختیار کړي نو زموږ دغه پیغام بس تاسو په خوله باندې زوامه چې دغه مشرانو ته هم ورسي چې دغه ټول مشران د دغه کشرانو په سر باندې لاس راکړي چې ځان ته که پوهه وې درې شعره به دی وایي چې ووایه به دې مخکې ویم چې یو چې موسم داسې وي بل چې صنم داسې وي سړی به خامخا مري چې دا ستا غم داسې وي په زخم مالګې دوړی یاره مرهم داسې وي او درې شعره به نور هم مخکې ویم چې راځه لاړه تڼۍ کولاوې ساته خلک سیزا تڼۍ کولاوې ساته سپینه سینه پرې د لونګو دانې کوي مزه تڼۍ کولاوې ساته زه نشه نه کوم زما دا نشه ده ما زنګوه تڼۍ کولاوې ساته دا شعرونه مې ډېر وي ارمان ورسره چې تندی هم ترې وکړو چې سبا مخامخ دا شعرونه وی خو بهرحال مجبوري وه احسان صاحب زاړه شعرونه هم صرف تاسو ته ډالۍ وي چې ځان ته که پوهه وې نو پوهه نه یې یادې ساته ځان چې ناپوهه کې نو پوهه به دې سر له راشي او که مې فقام اورونه بل دي زه خو بچ یم ترې که مې فقام اورونه بل دي زه خو بچ یم ترې زه به اله جهاد کوم چې زما ورله راشي او مینه کومه خو پښتو ورسره کلکه پالم مینه کومه خو پښتو ورسره کلکه پالم ریباره ما پې کم خو یار دې زما درله راشي مینه کومه خو پښتو ورسره کلکه پالم ریباره ما پې کم خو یار دې زما درله راشي او که په لښکرو پښتانه دي احسان صاحب که په لښکرو پښتانه دي نو فایده یې څه ده پښتون هغه دی چې اوس نرشي دې لښکر له راشي که په لښکرو پښتانه دي نو فایده یې څه ده پښتون هغه دی چې اوس نرشي دې لښکر له راشي او انصاف په تاسو شو اوس زه یم که هغه دهشتګرد انصاف په تاسو شو اوس زه یم که هغه دهشتګرد ټوپک په لاس باندې چې کور ته زما شر له راشي مننه انصاف په تاسو شو اوس زه یم که هغه دهشتګرد ټوپک په لاس باندې چې کور ته زما شر له راشي او مونږ د امن خواهش داسې کوو په خدای قسم دی مونږ د امن خواهش داسې کوو په خدای قسم دی لکه ډوډۍ چې موده پس په لاس نهر له راشي مننه مونږ د امن خواهش داسې کوو په خدای قسم دی لکه ډوډۍ چې موده پس په لاس نهر له راشي او د دې اختر خوشحالي یو په دوه سیوا به نشي دا شعر مې خپل بندیوان بابا ته ډالۍ چې د دې اختر خوشحالي یو په دوه سیوا به نشي بس ته دعا کوه چې پلار مې دې اختر له راشي مننه او سیرت ته خپل کو د چا کار دی پکې چاله وکړو سیرت ته خپل کو د چا کار دی پکې چاله وکړو اوس چې هر څه وشي نو زور ټول منبر له راشي ډېره زیاته مننه